مننه وخت مو په خیر. له یک تلویزیون څخه د غرمې 2 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. زه بشیره نظیمي یم. په خیبر کې د قومي عدالت نومې د پښتنو تاریخي لویه جرګه په بري سره پای ته ورسېده. دا لویه جرګه چې له ټولې پښتونخوا څخه پکې سلګونو زرو تنو ګډون کړی و، د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندیز او د خیبر د خلکو په کوربتوب رابلل شوې وه. د احمد شاهي او میرویس نیکه د تاریخي لویو جرګو لړۍ وبلل شوه او د پښتنو د راتلونکي په اړه یې مهمې او تاریخي پریکړې وکړې. د ډیورنډ دواړو غاړو ته ترمنځ پر تګ راتګ د پاسپورټ او ویزې له منځه وړل، د پښتنو 240,000 کسیز قومي لښکر جوړونه، په بدو کې د خویندو او لوڼو پر ورکونه بندیز او له پښتونخوا څخه د پاکستاني پوځیانو د وتلو لپاره د 2 میاشتو نیټه ورکول یې په پریکړه کې شامل وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د یونما دفتر نوې سیاسي مرستیاله معرفي کړې ده. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړې چې د یونما د نوې سیاسي مرستیالې په راتګ سره به په سیاسي برخه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو اړیکې نورې هم ټینګې شي. د لوږې د نړیوال شاخص د راپور له مخې افغانستان د لوږې په وروستۍ درجه بندي کې 2 درجې ښکته شوی دی. د راپور له مخې افغانستان د 10.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال افغانستان د 127 هیوادونو په ډله کې 114 ځای درلود. اقتصادي کارپوهان د سیاسي او اقتصادي بندیزونو لګول د افغانستان د اقتصاد د خرابېدو لامل ګڼي. په افغانستان کې بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان درنو کارونو ته اړیس دي، خو یو شمېر کارګر ماشومان د کاري فرصتونو له نشته سر ټکوي. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دې ماشومانو ته په تخنیکي او مسلکي مرکزونو کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او ځینې ملي سوداګرو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې اسلامي امارت د دوی ملاتړ او هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. سوداګر وایي چې د هیواد اوسنی وضعیت له هغه څه سره ډېر توپیر لري چې متعصبې کړۍ یې په اړه منفي تبلیغات کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د دې هیواد د چارواکو او د آلمان د ډیپلوماټیک پلاوي ترمنځ د خبرو اترو خبر ورکړی دی. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د افغانستان پر وروستیو پرمختګونو امنیتي، بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو ته ځانګړې توجه وشوه. اوبو او انرژۍ وزارت ویاند وایي د پنجشیر د اوبو د لیږد د عملي کولو پروژې وړاندیز د دې وزارت لخوا بشپړ او د منظورۍ لپاره کندهار ته استول شوی دی. د نوموړي وزارت د ویاند پر وینا دوی هڅه کوي چې د مالي ملاتړ کوونکو په مرسته د دې پروژې بودیجه تامین او کارونه یې پیل کړي. خبرونه مو همدومره له ملتیا مو مننه. ښه ورځ، ښې شېبې.